بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 28 شروع کو. الحمدلله د اسم غیر منصرف اسباب وکي مونږه 3 سببونه اوه او باقی شپږ سببونه پاتې دي. نن به ان شاء الله هغه د 9 اسبابونه مو 4 نمبر سبب شروع کو چې هغه د معرفه، عدل، وصف، تانیث وشو. نن به معرفه شروع کو. اما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف منها إلا العلمية وتجتمع مع غير الوصف. اما المعرفة هرچ معرفه ده فلا يعتبر في منع الصرف منها، بس په منع صرف کې د معرفې نه څه معتبر نشي ګرځولی الا العلمیه مگر علمیت پکې معتبر ده. وتجتمع مع غیر الوصف، او دا چې د جمع کیږي د غیر الوصف سره، یعنی وصف سره نه جمع کیږي، نوره هر سبب سره څه کیدای شي جمع کیدای شي. خلاصة المباحث شی ده په مذکوره عبارت کې د غیر منصرف اسباب 9 نه مونږه 4 سبب شروع کا چې هغه معرفه ده. په دغه عبارت کې 4 ابحاث دي. اول نمبر د معرفه تعریف، دویم نمبر د معرفه اقسام و تحقیق، یعنی دا به د عبارت په ضمن کې متاسطه معلوم شي. دریم نمبر د غیر منصرف کې د معرفه مؤثر کېدو شرط، او 4م نمبر فائدة مهمه. اول براشو البحث الاول في تعریف المعرفه. لغت کې معرفه که چیرته اسم جامد شي نو بیا معنا ده پیژنګلي، پیژندل، اردو کې ورته پہچان یایي. او که چیرته دا مصدر شي نو بیا معنا ده پیژنګلي کول، یعنی پہچان کرانا. او په اصطلاح کې معرفه چې دا د نکرې ضد ده، یعنی هر هغه اسم چې په ذات معین د پاره وضع شوی وي. خو دلته په نحوه کې دا اوس چې موږ کوم بحث شروع کړی، دلته معرفې دغه معنا نه دی مراده. دا اوس چې کوم تعریف مو وکړه، یعنی چې د نکرې ضد وي او د ذات معین د پاره وضع شوی وي، بلکې دلته څه مراد دی؟ دلته د معرفې نه مراد تعریف دی، یعنی هر هغه اسم چې هغه معرفه شوی وي، یعنی د کوم اسم معرفه کېدل. نو تاسو دلته یوه خبره یاد ساتئ، د غیر منصرف چې څومره اسباب دي، که عدل دی، که وصف دی، که تانیث دی، که معرفه دی، دوی چې دی مونږ مصدري معنا مراد اخلو، جامد والا معنا مراد نه اخلو. که تاسو سوچ کړی وي تانیث معنا چې دی مو څه شی اخیستې وه؟ مؤنث کېدل. نو همدارنګې دلته د معرفې معنا به مو څه خلو؟ پیژنګلي کول، پہچان کرانا، صرف جامدی معنا به نه خلو. نو دلته د دې معنا څه شوه؟ د یو اسم معرفه کېدل، یعنی ذات معین باندې دلالت کوونکی کېدل. او هر هغه معرفه چې د نکرې په ضد کې وي هغه ډېر اقسام راځي. صحیح شه، امو تاسې په نحمیر کې یلي هم دي. او دلته چې کومه معرفه مراد اخلو، دغه اقسام چې دي دا به اوس مو شروع کو په بحث ثاني کې. نو البحث الثاني في تحقیق اقسام المعرفه ته براشو. بعضې خلک یې چې د معرفې 6 اقسام دي، او بعضې یې چې نه د معرفې 9 اقسام دي. دا دواړه چې د یو خبره کوي، خو صرف دومره چې نزاع لفظي کې مبتلا دي. څوک چې د معرفې 6 اقسام دي، هغوی اسماء اشارات او اسماء موصولات دا یو ځای شماري، یعنی دا ورته د مبهماتو نوم ورکوي.
او څوک چې نه د معرفي و اقسام دي هغوی اسماء اشارات بیل شماري او موصولات بیل شماري. نو اوس به مو راشو هغه تقسیم ته. اول قسم د معرفي چې دی هغه د مضمرات، دویم قسم اعلام، دریم قسم مبهمات. مبهماتونه مراد اسم اشاره او اسم موصول. څلورم قسم یې دی معرفه باللام. پنځم قسم دی هر هغه اسم چې مضاف شوی وي دغو مذکوره اقسامو کې یو طرف ته څه شوی وي؟ مضاف شوی وي. او شپږم قسم چې دی معرفه بالندا. نو که زموږ خو شپږ ووې، که چېرته پکې اسم اشاره او اسم موصول ځان ته حساب کړو نو بیا پکې ووه جوړیږي. ما خو تاسو ته چې دا نزاع لفظي ده. البحث الثالث فی بیان شرائطه. اوس به بیا راشو هماغه خبرې ته لکه څنګه چې مو عدل کې ویلي وو، تانیث کې مو ویلي وو، وصف کې مو ویلي وو چې معرفه به کله مؤثره ګرځي په یوې کلمې کې چې هغه کلمه هغه اسم غیر منصرف جوړ کړي. یعنی غیر منصرف جوړولو کې د کلمې څه کردار نه دی، معرفې څه کردار دی، څه اثر دی. اوس به دا شرط ته مو یایو. نو معرفه چې دی یو کلمه یو اسم غیر منصرف جوړولو کې د دې اثر دپاره یو شرط دی چې هغه د علم. باقی کوم قسم هم د معرفي چې دی هغه د غیر منصرف سبب نشي جوړېدی. یعنی مو چې دا کوم شپږ اقسام ووې که نه، اول مو ووې مضمرات، دویم مو ووې اعلام، مبهمات، معرفه باللام. یعنی دغو کې د شپږو اقسامو کې مو صرف اعلام راخلو، علم. صرف او صرف څه شرط به وي چې یو شی غیر منصرف جوړیږي، د معرفې په دې شپږو اقسامو کې به د علم وي، دا یو شرط به پکې وي. باقي دا پنځه اقسام د معرفې چې دي دا غیر منصرف کې د دې هیڅ کردار هیڅ اثر نشته چې یو کلمه یو اسم د غیر منصرف جوړ کړي. دا پنځه اقسام هغه ویلې ابو موسمو یو انشاءالله وجه سره په دلیل سره بیانوو. یعنی صرف علم چې دی غیر منصرف کې سبب جوړېدای شي، باقي پنځه قسمونه د غیر منصرف دپاره سببونه نشي جوړېدای. ویلې مضمرات، اسماء اشارات او اسماء موصولات چې دا خو مبني دي. او مو چې د معرب بحث شروع کړی، او مبني چې دا د معرب ضد دی، ځکه غیر منصرف خو چې دا خو د اسم معرب قسم دی که نه، او اسماء اشارات، اسماء موصولات او مضمرات دا خو مبنیاتونه دي. نو دا خو ضدین شول. نو ضدین چې دی نشي جمع کېدی، اجتماع د نقیضینو بیا راځي. صحیح دی که نه؟ دا درې خو مو خارج کړل. اوس به راشو دا نورو ته معرفه باللام چې دی او هغه اسم چې هغه دوی طرف ته مضاف شوی وي، هغه مو ویلي وو که نه د معرفې دا دوه تقسیمونه، دوه اقسام مو ذکر کړي وو. دغه ویلې د غیر منصرف دپاره سببونه نشي جوړېدای. دغه دواړه د غیر منصرف دپاره سببونه ځکه نشي جوړېدای چې معرفه باللام او چې کوم اسم اضافت شوی وي دغه مذکوره ته، دا چې دی یو شی غیر منصرف نه منصرف جوړوي، یا غیر منصرف چې دی د چا په حکم کې کوي؟ د منصرف په حکم کې کوي. لہذا هر هغه سیز چې هغه غیر منصرف نه منصرف جوړوي یا غیر منصرف نه د منصرف په حکم کې کوي، نو هغه د غیر منصرف سبب چېرته جوړېدای شي؟ موږ خو داسې سبب پکار دی چې هغه منصرف نه غیر منصرف جوړ کړي، او دا دواړه خو چې دي غیر منصرف نه څه کوي؟ منصرف جوړوي. نو دا خو بیخي ضد دی. پاتې شوه معرفه بالندا. نو معرفه بالندا خو د څلور قسمونه دي: منادا مفرد معرفه، دویم قسم دی منادا مضاف، دریم قسم دی منادا شبه مضاف، څلورم قسم دی نکره غیر معین. اولنی قسم خو چې دی معرفه منادا مفرد معرفه، دا خو چې دی مبني دی.
او غیر منصرف چې دا معرب دی نو دا دواړه ضدین شول صحیح شو او ضد چې دی دا د هغه سبب نشي جوړېدای د چا د غیر منصرف یعنی مبني د معرب دپاره سبب نشي جوړېدای او دویم قسم د معرفې چې دی منادا مضاف او دریم قسم منادا شبه مضاف دغه دواړه ویلې د غیر منصرف دپاره سببونه نشي جوړېدای دا ځکه نشي جوړېدای چې دا دواړه چې دي غیر منصرف نه منصرف جوړوي یا غیر منصرف د منصرف په حکم کې کوي فلهذا دا دواړه هم د غیر منصرف دپاره سببونه نشي جوړېدای او څلورم قسم چې د ناکره غیر معین نو دا چې دی دا خو ناکره ده او غیر منصرف چې دی دا شی دی معرفه ده نو دا دواړه ضدین شول نو ضد چې دی دا د خپل مقابل دپاره سبب نشي جوړېدای نو خلاصه شی شوه د معرفې شپږ قسمونه یا اووه قسمونه چې دي په دغو کې صرف او صرف علم چې دی دا به د غیر منصرف دپاره سبب جوړیږي باقي چې دی دا سببونه نشي جوړېدای خو دلته یو سوال پیدا کیږي چې کله د معرفي هم د یو قسم غیر منصرف دپاره سبب جوړېدای شي چې هغه علمیت دی نو مصنف ته خو پکارو چې اختصار یې کړی وای اما العلمیه کې باید هیلي وای نو د همداسې کلام ذکر کړی وه او ده خو چې د لوی پرپړه جوړه کړه کتاب کې خو خلک اختصار کوي او ده پکې اختصار په ځای تفصیل کړی دی اما المعرفه یې چې ویلې نو داسې به ویلي وه اما العلمیه نو موږ جواب ورکوو اوس د غیر منصرف هر سبب چې دی دا د خپل غیر دپاره څه وي فرع وي لکه عدل چې دا د معدول عنه فرع دی وصف د موصوف فرع دی الی آخره نو که چیرته مصنف علیه رحمت علمیت ویلی وای نو بیا به موږ ته هغه فرعیت نه معلومېده صحیح شو که نه ځکه چې معرفه دا د چا فرع دی دا د ناکرې فرع دی نو که چیرته د علمیت ویلی وای نو بیا به موږ ته هغه فرع نه معلومېدی نو دغې وجې نه د معرفه ووې او علمیت شرط یې پکې ولګوله او دې سره موږ ته هغه فرعیت معلوم شو چې د معرفه د چا نه فرع دی هغه اقسام ټول راته معلوم شول زموږ په علم کې اضافت راغله څلورم بحث ته به راشو البحث الرابع فی بیان فائدة مهمه دلته مصنف علیه رحمت وتجتمعون دا فایده شروع الوصف پورې ده ښه چې علمیت چې دا د وصف سره نشي جمع کېدی باقي نورو ټولو سره څه کېدی شي علمیت جمع کېدی شي تاسې به ماته په ټول عمر کې په ټوله دنیا کې داسې مثال پیش نه کوئ چې یو کلمه یو اسم غیر منصرف وي او هغې کې سبب یو معرفه وي او بل پکې وصف وي هېڅ چېرته به پیدا نه کوئ بعضې طلبا غلطیږي چې دغه کې یو سبب علمیت دی او بل پکې وصف دی نه تا دا هدایت النحو ووې مصنف علیه رحمت عبارت باید ته یاد وساتې وتجتمعو مع غیر الوصف یعنی دا جمع کیږي غیر وصف سره نه جمع کیږي غیر د وصف نه چې هغه عدل دی تانیث دی عجمه دی دغو سره جمع کیدی شي خو وصف سره نشي جمع کیدی اوس به مو وجه زده کړو چې وصف سره ولې نشي جمع کیدی هغه ځکه چې عالم چې دا په ذات معین باندې دلالت کوي او وصف چې دا په ذات مبهمه باندې دلالت کوي او معین او مبهم دا دواړه د یو بل ضدین دي او ضدین چې دا په یو ځای جمع کیدای نشي ځکه د منطقیانو خبره اجتماع د نقیضینو باطله ده نو نن دپاره دا درس بس ده سبا به انشاءالله بل سبب یایو وما علینا الا البلاغ بسم الله